دا قرار کلیک درنو مینوالو سلامونه او احترامات می قبول کړئ. قدرمنو 13 ورځ چې په مسجد نبوي کې په شهباز شریف کومو کسانو چغې وهلې دي او بیزتی ورلا کړې و، هغه کسان د سعودي حکومت نیولې دي. ټول معلومات یې را سره په دې ویډیو کې وګورئ چې کوم کسان وو. ملګرو شهباز شریف چې د خپل پورا ټیم سره سعودي عرب ته تللی و، هلته چې مسجد نبوي ته ورغلی دی، نو د پی ټی آی څخه کسانو د شهباز شریف پورا ټیم چې د هغه کسانو چې په هغه کسانو کې د هغه وزیران وو، هغه پسې د چور چور اوازونه شروع کړل. په دغه کسانو کې د یو نوم شهباز بټي وو چې د هغه نه پکې ویښته هم راخکلي وو او ډیره زیاته بیزتي ورلا کړې وه. ملګرو د مسجد نبوي ډیره زیاته بې حرمتي د پی ټی آی کسانو کړې وه. د سعودي حکومت چې دغه کسانو کې 150 کسان نیولې دي او دا یو هم ویلي دي چې دوی ته به سزا ملاویږي او د دوی پاسپورټونه به سسپند کیږي او پاکستان ته به رالیږي او دا ټول عمر د پاره به د سعودي په ځمکه باندې بندوي. ملګرو په مسجد نبوي کې په تیز اواز خبره هم ممنوع ده او په تیز اواز پکې څوک خبرې هم نه کوي. د پی ټی آی کسانو چې د هغې ځای بې حرمتي کړې ده او په مسجد نبوي کې په شهباز شریف پسې د غل او د چور اوازونه لګولي دي. نو دوستانو دغه هم ښه کار نه دی کړی، ډیر بد کار یې کړی دی. دوستانو د عرب حکومت دغه کسان نیولي دي او ویلي دي چې دې ته به سزا ملاویږي او د ټول عمر دپاره به د سعودي په ځمکه باندې بندوي. ملګرو دا و د نن ورځې خبر چې د سره مو شریک کو. ویډیو مو خوښ شوي نو لایک او شیر کړئ، چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پر د لوي الله په امان.